نو دا دی دا څه د کړوپ کافر د وختو ناکي بلدوزر دی ناکي دا خو زموږ د نیکهګانو د وختو دی دا دې څنګه سړی راوستلی دی ناکي نیکه لیونی دی که څه بلا دی کیلې را کیلي ورکه کیلي ورکه او وای په راسته لاس یې ورکه واخه ټول یو ځایي مصرف زه په خبر یم ټوله مصرف 1450 روپۍ او 55 پیسې سوي دي او 90 روپۍ ساده راکشي دي دغسې دی هغسې د په یاد دي او وای وروره زه چاته څو باید ورکړم څو ځینې واخلم دا ټوله ما دلته راسره لیکلي دي چې ما زموږ په ده کار شروع کړو نو ستا ټول حساب به په هغه ګړي در خلاص کړم ستا پیسې به ستا دفتر ته در وړم اوس یې دستي سموم بیخي سمه ډیلې یو څه ډیزل ور واچوه خو دا اوس مې ټانکۍ د ډیزلو ور ډاکه کړه بیا خو نو ستونزه نشته اوس یې دستي جوړوم ډیلې تو خو دا پیچکش راکړه ژر یې ورکړه ژر یې ورکړه اوس یې سموم سمه ده چې ستونزه یې څه ده ما ته خو نه رامعلومېږي ګرده لنډو شکه که دا چالانه سو عبدالله سوې نو خورین به دې کې اخواته څه ایسته که چې ولې نه چالانېږي شکر دی خدای چې چالان سو چیرې ځئ ادرس وایاست مه راځئ اخواته سئ راکښته سه بې غیرته راکښته سه رزیله راکښته ما خو مه پسې اخه چې یو لاره نږدې نه سئ سمه ده ټوله پر پښو درځئ یوازې زه پکښې کښېنم درځه ولې بند سو دا شکر دی چالانه سو درځه او وایي چې زه راپورته سم نو ته بند ولیکې دا دې د کومه ځایه راوستی چې د ته راپورته سې نو دی بند سي ناسي کښته سه لاندې کښته سه اوس یې دستي در سمومه سمه ده پام کوه اوس یې دستي سمومه اوس په پوه شومه چې ستونزه یې څه ده په انجن کې شاټي لري لوټکره د ماشین خلاصولو پانه راکړه واخه الله وي خدای دا اوس څه په وسو اخواته څه اوه یاره زه څنګه تک توس ومه او وایي ته چې دلته راغلې نو کله سپین وې دا اوس څه په وسو او وایي هېڅ نه دي په سوي ګیربکس یې مات شو اوس یې دستي در سمومه اوس یې در سمومه د څه وخت راهیسې وایه چې اوس یې در سمومه څه وخت یې سمه یې د ګیرګردن درې نوم دی او وایي هغه کیسه بیا زه وروسته ورته کومه اوس موږ کیسه کار وکړه کومه کیسه ده زه اوس په پوه شومه چې د دا اصلي ستونزه څه شي ده دا ټوله ګیربکس راایستل غواړي ګیربکس دا خو ډېر وخت غواړي نو د بلدوزر زه پر خپل سټي اوسم بلدوزر مې رااخیستی دی باران دی ورو باره چپ سه وایه څه په کوو او وایي مستري راوغواړي چې ټوله ګیربکس یې راخلاص کړي دی چې څه وایي هغسې وکړي سمه ده ګوره د ویلډینګ ماشین هم در سره راوړه دلته یو څو ځای په ویلډینګ وو ورور جانه چار څه وایي بیا کوي بل شی غواړې 4-5 ګیلاسه چای او کیک هم راوړه یاره وایم پرې رامعلومېږي خو بیا هم چې دا ټایرونه یې راخلاص کړو نو رامعلومه به سي چې په دې کې ستونزه څه ده
زه خو دا وایم چې دا څوک په ولډینګ باندې ټوټه ټوټه کې او د دې ځای یوسي هغه به ښي او وی لوټکره او وروره تو خو په هغه ګیر بکس کې وګوره چې یو موږک یا خزدکه مزدکه نه یو ننوتلی ټول مې وکتل. ګوره او وی ګنجیا ته بیا هغه اوبه وګوره چې لږ خو به نه وي ولاړ شه بیا ګوره رزله تا بیا ولې خپل مخ ته ګروپ نیولی دي ژر دې در وخروم ولاړ شه کښېنه پورته شه پورته شه ولاړ شه ولاړ شه کار وکړه ګروپ هلته ونیسه ای وروره آه یو وارې خو راس دا ګروپ سم ورته ونیسه څه غواړې هېڅ نه غواړم د سهار 4 بجې سوې اوس دا کار کله خلاصېږي دستې سمومه خو اوس مې ستونزه پیدا کړه بس د هغه یې زده دي چې خرابي مې اوس پیدا کړه پورته شه یو کار وکړه زما په غېږ کې کښېنه